اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. دا نننۍ غونډه بیا موږ د شاکر صاحب په ځای کې چې کومه دی د اختر په دویمه ورځ باندې راغونډ شوي او ادبي تنده به هم ماته کړو او زموږ د یو ډېر ګران او خوږ ملګري چې موږ ته والله که معلوماتو ډېر وروسته خبر شو د جمعه ننګیري صاحب والد محترم مرحوم وفات شوی دی. د هغې په باره کې یو تعزیتي غونډه هم موږ راوبلله چې دلته به موږ د هغه د ایصال ثواب لپاره دوام وکړو. جانان صاحب وروسته دوا وکړي او ملګري د اختر په باره کې راټول شوي دي. اختر هم دی د اختر دویمه ورځ د مسافري ده. هغه یو شعر دی د یو شاعر چې وایي زما ملګرو چې اوږه ورنه کړو هسې دا ژوند د تېرېدو نه دی. نو دغې په سلسله کې راټول شوي او د دې غونډې رسمي آغاز موږ د دې نه کوو چې د دې غونډې صدارت به موږ سره تایید وزیر جار صاحب چې ډېره موده پس موږ خوا ته راغلی دی زموږ ډېر زوړ ملګری دی هغه وکړي. تاسو به ما سره تایید کوئ او د دې غونډې بیا هم چې کومه د پاکستان نه موږ سره محترم میلمه احمد یار صاحب راغلی دی چې دا نوی میلمه دی او د لومړی اختر دی او زموږ ډېر محترم میلمه دی. موږ په راتلو باندې ده د هرکلي وایو او د دې باقاعده غونډې آغاز به موږ د تلاوت کلام پاک نه کوو. نو زه ډېر محترم او عزتمن خپل مشر وزیر باچا جانان صاحب ته بلنه ورکوم چې هغه د دې محفل آغاز د الله پاک د افاقي کتاب د کلام نه وکړي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا. صدق الله العظيم. جزاک الله محترم جانان صاحب ډېره مننه. د ټولو نه اول به زه چې ما ته کومې خپلې قطعې مطعې یادې دي چې هغه هر وخت دې راته وایم غوږونه مې نه پرې وخوړ هغه به چې زما یو زوړ غزل دی چې ورک دی کلي کې سپرلی ولیکلی مې و چې نظارې د پسرلي دي شینکې خور په هره خوا دی. نظارې د پسرلي دي شینکې خور په هره خوا دی او د زړه د ګلو باغ مې سمسور ستا په یو مسکا دی او څه ښایسته ښکلی منظر مې د نظر زري کې راغی. څه ښایسته ښکلی منظر مې د نظر زري کې راغی ستا د سرو اننګو ګل دی خو افسوس چې بې بقا دی. ډېر ښه ډېر زبردست. دې نه بعد زه د دې غونډې لومړی شاعر چې کومه دی چې موږ ته ډېر زیات ګران هم دی او زموږ ته ډېرې زیاتې سترګې هم دي معصوم خټک صاحب ته بلنه ورکوم چې هغه د خپلو ښایسته او خوندورو کلام منصف دا یو غزل دا مطلع ده چې د تقدیر هوا مې کله ډیوه مړه کړه د زړه چې د تقدیر هوا مې کله ډیوه مړه کړه د زړه پس له هغې مې درنه ګله ډیوه مړه کړه د زړه. مننه منصف. چې د تقدیر هوا مې کله ډیوه مړه کړه د زړه پس له هغې مې درنه ګله ډیوه مړه کړه د زړه. او اول یې ویل چې لیونیه څراغ بل کړه د ژوند. اول یې ویل چې لیونیه څراغ بل کړه د ژوند اوس راته وایي چې پاګله ډیوه مړه کړه د زړه. اول یې ویل چې لیونیه څراغ بل کړه د ژوند اوس راته وایي چې پاګله ډیوه مړه کړه د زړه. او پس له هغې مې چېرته بله ډیوه بله نه کړه پس له هغې مې چېرته بله ډیوه بله نه کړه هغه چې ما کله اوله ډیوه مړه کړه د زړه. او له چا ګیله د څه ما خپله ورته پوک ووهه له چا ګیله د څه ما خپله ورته پوک ووهه له چا ګیله د څه ما خپله ډیوه مړه کړه د زړه. مننه منصف. او مقطع دی چې معصومه تا که د پتنګ په څېر راتلل پرېښوده معصومه تا که د پتنګ په څېر راتلل پرېښوده معصومه ما هم درنه بله ډیوه مړه کړه د زړه. جنان صاحب غزل مطلع دی چې د درد شدت او دا د زغم انتها دښمنان. د درد شدت او دا د زغم انتها دوه دښمنان مد مقابل د خلاف زما دوه دښمنان
او پرېږده ما ډېر ملګري جوړ کړلو په خپلې مرضۍ پرېږده ما ډېر ملګري جوړ کړلو په خپلې مرضۍ پرېږده زه غواړم په خپله راځه دوه دښمنان مونږ یو په هنر ووژلو مونږ یو په هنر ووژلو مونږ ته یو شوي دي دا ضد و انا دوه دښمنان مننه چې د پښتنې ټولنې خان او ملا دوه ملګري د پښتنې ټولنې خان او ملا دوه ملګري د پښتنې ټولنې خان او ملا دوه دښمنان مقدار زده مومن صاحب چې مانه لښکر دعاوې د عده کې چورلي مانه لښکر دعاوې د عده کې چورلي معصومه هیڅ کولی نشي په ما دوه دښمنان ډېره مننه مسعود خټک صاحب د خوندورو او ښایسته شعرونو نه ستا په د شعرونو په حواله باندې ما ته هم د حیران مومند دوه شعره رایاد شو چې وایي خطا کې مې رښتیا وژنې ما په پردي لاسو اشنا وژنې پرون د خپلې اجرې خان وژنم نن مې د خپل جومات مولا وژنې په دې باندې زه دې اشعارو باندې د حیران مومند نادان چمکني صاحب ته بلنه ورکوم چې هغه موږ ته خپل خوندور کلام غزل نه مخکې دوه شعرونه دي لکه چې مخکې وې هم هغسې ادا شه که نه لکه چې مخکې وې هم هغسې ادا شه که نه مخ دې راستون کړه پسې وارې په خندا شه که نه لکه چې مخکې وې هم هغسې ادا شه که نه مخ دې راستون کړه بسې وارې په خندا شه که نه او بیا به زما د مینې نوی انداز وګورې ته بیا به زما د مینې نوی انداز وګورې ته ته خو د یو ځلې جانانه را پخلا شه که نه غزل دی د زړګي نه مې ارمان واخلمه څنګه ستا له مینې امتحان واخلمه څنګه جذباتي یم په مینه نه پوهېږم له رقیبه مې جانان واخلمه څنګه په قرضونو یې راوړمه دادا جانه په قرضونو یې راوړمه دادا جانه دکاندار نه یې ارزان واخلمه په قرضونو یې راوړمه دادا جانه دکاندار نه یې ارزان واخلمه څنګه ماشومان چې مې خپې برخې ګرځېږي وایه تا لره پېزوان واخلمه څنګه ماشومان چې مې خپې برخې ګرځېږي وایه تا لره پېزوان واخلمه څنګه او چې له داره یې شړلې بېنوا یم بیا نه ما یې زنادان واخلمه څنګه نادان صاحب د خوندور کلام را پیرزو کولو نه یو جهان مننه د دې نه بعد چې کومه زه ډېر محترم اخلاق فطرت صاحب ته بلنه ورکوم چې هغه خپل خوندور کلام په موږ را پیرزو کړي اخلاق فطرت صاحب ډېره مننه مومن صاحب زه د یوې څلوريزې نه پیلوم وایي لکه شلېدلې ګریوان څیرې وي تار تار وي خلک لکه شلېدلې ګریوان څیرې وي تار تار وي خلک چېرته چې زنده باد او مور د باد خوار وي خلک لکه شلېدلې ګریوان څیرې وي تار تار وي خلک چېرته چې زنده باد او مور د باد خوار وي خلک په خپلو پښو د درېدلو طاقت نشي پاتې په خپلو پښو د درېدلو طاقت نشي پاتې لکه انګور داسې د بل په اوږو بار وي خلک زرګور کې دی وایي که ځواني شته که مستي که جنون هم شته که ځواني شته که مستي که جنون هم شته عاقبت پیری زوال سرنگون هم شته که ځواني شته که مستی که جنون هم شته عاقبت پیری زوال سرنگون هم شته ما به سر دنیا ته نو ښکارا کړی ما به سر دنیا ته نو ښکارا کړی که خبر وای چې فراق او بلتون هم شته ډېر زبردست ډېر ما به سر دنیا ته نو ښکارا کړی که خبر وای چې فراق او بلتون هم شته
ته د نن په وصل ډوب خوښي نڅا کړې ته د نن په وصل ډوب خوښي نڅا کړې زلې دغه ویرمرم چې پرون هم شته ستا د سترګو له کتابه مې زده کړي ستا د سترګو له کتابه مې زده کړي چې عنوان د مینې شته نو مضمون هم شته په هستۍ هوس بې ځایه دی اخلاقه په هستۍ هوس بې ځایه دی اخلاقه تل په سر ولاړ مرګی په ژوندون هم شته مومن صاحب د روماني غزل وی دا د زلفو تار پریوتی لکم څو دی دا د زلفو تار پریوتی لکم څو دی که هیر شوی مار وده کې لپړو دی دا د زلفو تار پریوتی لکم څو دی که وده کې مار هیر شوی لپړو دی ستا اوږده بڼه خنجر تورې نیزې دي شاکر صاحب ستا اوږده بڼه خنجر تورې نیزې دي تورې سترګې د سنګر د پښتنو دی د سپوږمۍ له غاړې تندر غېږه تاو کړه د سپوږمۍ له غاړې تندر غېږه تاو کړه که د زلفو خطي خور پر اننګو دی د سپوږمۍ له غاړې تندر غېږه تاو کړه د سپوږمۍ له غاړې تندر غېږه تاو کړه که د زلفو خطي خور پر اننګو دی د باران څاڅکي په ګل کې پاتې شوي د باران څاڅکي په ګل کې پاتې شوي که په خوب کې ګلاندام ډوب په خولو دی له ګودره پیغلې تاوي میره نشته له ګودره پیغلې تاوي میره نشته که ځونډۍ چېرته شلېدلی لږ تسپو دی له ګودره پیغلې تاوي میره نشته که ځونډۍ چېرته شلېدلی لږ تسپو دی دا پړوګې ډۍ ماران په اوږو ایښي مومن صاحب دا پړوګې ډۍ ماران په اوږو ایښي که هوا پړونه وړی لکه څو دی ستا د زنې په سر غاښ په ما حرام شه جانان صاحب بېادبي دې معاف کړي ستا د زنې پر سر غاښ پر ما حرام شه ستا د زنې پر سر غاښ په ما حرام شه د سپین چپی جوړ خلک په قدرتو ژرنده که د پلار دم په وار زوړ غزل به وایم شازمین سمه ده انشاءالله وایي داسې نور مې په مخ خور دی لکه څرک په ستاره کې مخکې مو ویل داسې نور مې په مخ خور دی لکه څرک په ستاره کې دومره سپین سپېڅلی اوسم لکه خلی سپاره کې داسې نور مې په مخ خور دی لکه څرک په ستاره کې دومره سپین سپېڅلی اوسم دومره سم سپېڅلی اوسم لکه خلی سپاره کې چا د شګې دانه ایښي د ګلاب پر سرکۍ پاڼه چا د شګې دانه ایښي د ګلاب پر سرکۍ پاڼه که شیرینې خال وهلی د سرې لبې کناره کې چا د شګې دانه ایښي د ګلاب په سرکۍ پاڼه که شیرینې خال وهلی د سرې لبې کناره کې نه د سرې شونډې سکاره شوې نه د ویلې سپین غاښونه نه د سرې شونډې سکاره شوې نه د ویلې سپین غاښونه ما ګلې لیدلې نه وه په سکروټو تناره کې نه د سرې شونډې سکاره شوې نه د ویلې سپین غاښونه ما ګلې لیدلې نه وه په سکروټو تناره کې جار صاحب لیسوري سلوی سپین مخ کله پټ کله ښکاره شي لیسوري سلوی سپین مخ کله پټ کله ښکاره شي داسې ښکارې ته به واچې لکه لمر په چناره کې لیسوري سلوی سپین مخ کله پټ کله ښکاره شي شاکر صاحب ته خوب داسې ښکارې ته به واچې لکه لمر په چناره کې دا د جونو شور مشهور دی د ګودر پر سپینه غاړه
دا د جونو شور مشهور دی د ګودر پر سپینه غاړه که غومبر د شنو کوترو د جومات په مناره کې حضور صاحب ډېره مننه اخلاق صاحب ستا اشعار موږ هم کلاسیک دنیا ته بوځي نو د حمید بابا یو شعر دی وایي چې په جړا مې هسې خور په خندا لاړ شي په جړا مې هسې خور په خندا لاړ شي لکه پاڼې د ګل ماتې کې باران شوق او په دې د حمید بابا په دې شعر باندې ملتان صاحب ته بدنام کومه چې هغه د ترنم لړۍ وچلوي یو نظم دی سندره ورته که نظم ورته ته چرته لاړې مسافر جانانا کوخ کو سترګې مې لمدې وګوره په زوره تا پسې ژړلی نشم په زړه مې بلې سرې لمبې وګوره زړه به مې وچ وي تا پسې جانانا راشه په ویښه مې اوس شپې وګوره د زړګي دښتې مې راډاکې شولې د ارمانونو هدیرې زه به د چا نه پوښتنه کوم ته چېرته لاړې مالور شوې رانه د ستا غمونو مې ځواني وخوړه رانغلې بیا هم کا خبر شوې رانه بغیر له تا نه مې ژوند نه تېرېږي شولو زړګی مې بې اسرې وګوره ته چېرته لاړې مسافر جانانه اوښ کو سترګې مې لمدې وګوره په زوره تا پسې ژړلی نشم په زړه مې بدې سرې لمبې وګوره تا ته به یاد وي او که هیر دي درنه ما ته خو یادې دي هېرېږې مې نه هغه شپې ورځې چې له تا سره وې لیک دي د زړه په سر ورانېږي مې نه زه یو ورځې په دغه لار تېرېږي ستا د یادونو قافلې وګوره یو ځل لیدلې چې مې ستا سترګې وې بیا خیر کوې سیرې ګریوان جانانه بس کړه اوس راشه ما راوراشنا هسې نه مړ شم په ارمان جانانه زړه کې د ستا خوږ یادونه لرم لږ راشه دغه تامشې وګوره نه مې دنیا نه مې دولت په کار دی ما ته قبوله د جونګړه دستا څوک به سرو سپینو سره لوبې کوي ملتانه زه یم خړه پړه دستا ته څه خبرې چې په ما تېرېږي د سوختونو سلسلې وګوره ته چېرته لاړې مسافر جانانه اوښ کو سترګې مې لمدې وګوره په زوره تا پسې ژړلی نشم په زړه مې بلې سرې لمبې ارشاد ملتان صاحب دیگه مخنازو ستا د یادونو ډیوې ګرانه غمونو ډیوې تل ځان ته بالومه خپل ارمان ته بالومه تل ځان ته بالومه خپل ارمان ته بالومه زما د مینې لیونی راغی
هغه جانان مې په خونې راغی مرور تللی و لالی راغی د زړه په کلي مې سپرلی راغی اوس د ګلونو ډیوې د دې وختونو ډیوې تل ځان ته بلومه خپل ارمان ته بلومه د زړه په کور کې به دې تل ساتمه د زلفو ول کې به دې ګل ساتمه زه به دې سترګو کې کجل ساتمه تل به دې زه په داسې چل ساتمه اوس په کلونو ډیوې د ارمانونو ډیوې تل ځان ته بلومه خپل ارمان ته بلومه د زړه په کلي مې جانانه راشه زما د خوږ زړګي درمانه راشه یو ځلې بیا په دې لار ګرانه راشه ته چېرته تللی ملتانه راشه د ستا په پلونو ډیوې اوس په کلونو ډیوې تل ځان ته بلومه خپل ارمان ته بلومه ډېره مننه ملتان صاحب ستاسو د خوندورو کلام او بیا د ترنم ډېره زیاته شکریه موږ ته هم د خوشحال بابا یو دوه شعر یاد شو چې وایي ستا دا تورې سترګې خود تورې بلاوې ستا دا تورې سترګې خود تورې بلاوې درته چا ویل چې تورې په کجل کا په دې شعر باندې زه خپل ډېر ګران او ډېر خوږ ملګري جاوید همدرد صاحب ته بلنه ورکوم چې په هغه په موږ باندې خپل جاوید همدرد صاحب ډېره مننه نیاز محمد شمول صاحب څلور شعرونه دي وختی نشته خو چې الوده راته ماحول ټول په بارود دی دلته چې الوده راته ماحول ټول په بارود دی دلته زړه کې مې زړه تنګ دی او ستړی مې وجود دی دلته مننه چې الوده راته ماحول ټول په بارود دی دلته ځکه مې زړه تنګ دی او ستړی مې وجود دی دلته په جانان صاحب شعر دی او چا ته به ښه ښکارم او چا باندې به بد لګمه چا ته به ښه ښکارم او چا باندې به بد لګمه هر یو انسان د خپل فطرت پورې محدود دی چا ته به ښه ښکارم او چا باندې به بد لګمه هر یو انسان د خپل فطرت پورې محدود دی دلته او دغه خوبان د محبت نه ناشنا دي ځکه دغه خوبان د محبت نه ناشنا دي ځکه د هر یو زړه کې د نفرت پیکه جمود دی دلته دغه خوبان د محبت نه ناشنا دي ځکه د هر یو زړه کې د نفرت پیکه جمود دی دلته او اخیری شعر دی زما مقصد خو ستا د مینې د حصول دی اشنا زما مقصد خو ستا د مینې د حصول دی اشنا دا ستاسو چم ته چې راځم زما مقصود دی دلته یو بل غزل دی داسې لیکلی مې دی خو بل په دې دا ردیف چې بل چا مې اورېدلی دی خدای خبر چې خدای دې وکړي چې هغه خیال دې بدلي ده بل چا نه هر چا چې مې اورېدلی دی ستا په یارۍ کې خراب شوی یم ستا په یارۍ کې خراب شوی یم دغې خوارۍ کې خراب شوی یم او ځوانۍ کې عشق نه بې خبره ومه ځوانۍ کې عشق نه بې خبره ومه خو په پیرۍ کې خراب شوی ځوانۍ کې عشق نه بې خبره ومه خو په پیرۍ کې خراب شوی یم او څومره بې غمه
بې پروا سړی وم څومره بېغمه بې پروا سړی وم مسافرۍ کې خراب شوی څومره بېغمه بې پروا سړی وم مسافرۍ کې خراب شوی یم او د یار په مینه چې شرطونه تړم د یار په مینه چې شرطونه تړم دې جوارۍ کې خراب شوی ډېره مننه د یار په مینه چې شرطونه تړم دې جوارۍ کې خراب شوی یم ډېره مننه اوس دا قطعې دي که قطعه ده چې د سړي په څه نه څه محنت یو کار جوړیږي چې د سړي په څه نه څه محنت یو کار جوړیږي په معمولي کار یې لوی روزګار جوړیږي او یوه وړه ورانه خبره معمولي مه ګڼئ یوه وړه ورانه خبره معمولي مه ګڼئ د دې وړو خبرو نه شاتار جوړیږي یو بله قطعه ده چې خپل شعور راته بیان د لیوني کولو چې خپل شعور راته بیان د لیوني کولو ما به پرې هسې رنګومان د سودایي کولو د لیونتوب ګمان مې هېڅکله پرې نه و کړی د لیونتوب ګمان مې هېڅکله پرې نه و کړی خو لیونی خوی به مې زړګي کولو ډېره مننه جاوید صاحب ستاسو د خوندورو غزلو نه او د خطو نه یو جهان مننه اوس یو بل مېلمه دی ستا شعرونو پسې ما ته هم یو د خپل غزل یو دوه شعره راياد شولو چې وایي دغه جوارۍ پورې رایاد شو چې وایي ما دې په مینه کې پیغور اخیستی په جوارۍ کې مې دا کور اخیستی ما دې په مینه کې پیغور اخیستی په جوارۍ کې مې دا کور اخیستی او په اننګوی پریشاني د زلفو په اننګوی پریشاني د زلفو ځنګل د خپله ځانه اور نو د دې شعرونو نه بعد زه قدرمن او محترم بختیار احمد شاکر صاحب ته بلنه ورکوم چې هغه خوندور او مزاحیه شی نه وایي دا ملګري خوشحاله مومه مینه نه چې کومه ده داسې درځي په البدیه ووایه کلام هم واوره او کلام هم واوره خیر ما کاغذونه ټول ګډوډ شوي ارشاد شاکر صاحب ته بلنه چې هغه خپل کلام هم راکړي ډېره مننه تشکر د پاک پښتو ادبي ټولنې او د دې ګرانو ملګرو چې دومره لوی سفر وکړي او په ما پسې دلته راشي ډېره مننه عزتمن اوسئ قدرمن شئ یو غزل عرض دی چې یا خو په رښتیا مین منلی لا دلبر نه یم یا خو په رښتیا مین منلی لا دلبر نه یم یا خو د یارۍ په طول ختلی برابر دی یا خو په رښتیا مین منلی لا دلبر نه یم او یا خو د یارۍ په طول ختلی برابر نه یم او لو زیاتې زما سره زما د خپل جنون کوي لو زیاتې زما سره زما د خپل جنون کوي چرته چې کرم د اشنا وي هلته اکثر نه یم لو زیاتې زما سره زما د خپل جنون کوي چرته چې کرم د اشنا وي هلته اکثر نه یم او کډه را سره د لوی ارمان د پورې واسم او کډه را سره د لوی ارمان د پورې واسمئ ای د وخت چپو زه جالوان یم جالګر نه کډه را سره د لوی ارمان د پورې واسمئ ای د وخت چپو زه جالوان یم جالګر نه یم او ولې په پوښتنه مې فکرونه لړزوئ خلکه
ولې په پوښتنو مې فکرونه لړزوي خلکه ډېره موده وشوه د ګل مخې نه خبر نه یم او زه د ازلي رشتې تړون په مینه غواړم زه د ازلي رشتې تړون په مینه غواړم دا زما طلب دی هوسي د مالو زر نه یم د مالو زر نه یم او تا که مې ګریوان د بېلتانه پنجو کې ورکړم تا که مې ګریوان د بېلتانه پنجو کې ورکړل زه دې هم اشنا د محبت لاس په سر نه یم او ګوره که راګورې زه دې هغسې شاکر یم ګوره که راګورې زه له هغسې شاکر یم ستا شان د تعلق په باب کې یاره مختصر نه یم مزایه به بیا وروسته وګورم یو نظم دی سکرټر صاحب چې په 5 مې 1990 باندې لیکلی شوی ډېر وخت یې شوی هلکوالی داسې دم په دم غمونو چېرته نور مو څوک لیدلي ما غریبه نه څه غواړئ دا غټان مو ازمیلي او ورشئ ځان ورځنې موړ کړئ ډېرې غوښې دې نیولي ورشئ خوند د خولې بدل کړئ ډېر بې خونده مو خوړلي زه خو ستړی یو مزدور یم ارام لږ لټومه دا هډوکي چې د مشي پکې کټې او سازوم او فطرت صاحب بل بندی چې په ګردونو کې ټول خړ یم په ګردونو کې ټول خړ یم ټول خوله 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 یم خپل ذرې ذرې وجود لره په خپله حوصله یم بل ماحول راته ازغن دی د آهونو سلسله یم د دستور د زمانې او د سیالانو دې پله یم اسونه مې جبۍ شوه هم مې زیل شو راته جاړي زه بېوسه یم بېوسه خندېده زمانه غواړي ملتان صاحب بل بندی چې ستاسو رنګ خندا غلط کړم بیا توبه مې دغ پیمان یم زه ارمان یم د ځان هم د چا نور هم ارمان یم او یو مقصد لره پیدا یم یو مقصد لره پسې روان یم تا خو دلته لا مشته یې زه د څو ورځو مهمان یم ستاسو کور دی ستاسو اور دی زه میلمه وکړم ازارو اوس منزل ته به نږدې وم زه یو هسې کړم ایثار او آخري بندی جانان صاحب چې ای ناترسو تره څه وکړئ نور مو سره کې لیدلي نور مو سره کې لیدلي تن خو څه چې د خوند شپې ورځې یو هم دې رانه وړي لا یو سترګې مړې نه کړې ځکه برندې مو نیولي ډېر یو مړه کړه امیدونه څو دې پاتې نازولي بس دی لاړ شئ د غمونو ما نه کډه موران غاړئ بس دی لاړ شئ و غمونو ما نه کډه موران غاړئ زه په دې حال کې شاکر یم تاسو بل خوا ته که لاړئ ډېره مننه شاکر صاحب د خوندور غزل نه او د نظم نه یو جهان مننه چې موږ ته دې راپېرزو کړو د امت مرحوم صاحب زموږ د ټولنې باني کس د هغه څو شعرونه رایاد شو چې وایي خپلې پښتو ته به پښتون امت ډېر زر وتړي خپلې پښتو ته به پښتون امت ډېر زر وتړي ستا په تندي کې د مغول مزاج خویونه کرښې او د بل یو غزل یو شعر رایاد شو چې وایي د میلمه شاعر ده احمد یار صاحب له بلنه ورکومه چې وایي چې بیا پې تورې کم د قام دغه ګردمنې سترګې چې بیا پې تورې کم د قام دغه ګردمنې سترګې د کلي ورک منجاري بیا هغسې تورې راوړه احمد یار صاحب ته بل نه ورکومه چې هغه خپل کلام مصرف یو غزل ده نور خو هر څه ماله پاتې بس ډېر بیا هم تاسې هغه ده غزل مطلع ده عشق نزک لکه د تار ده عشق نزک لکه د تار ده
ژوند د دغه یې معیار ده ژوند دغه یې معیار دی واه دروغ خرڅ کړه دروغ واخله دروغ خرڅ کړه دروغ واخله دروغ خرڅ کړه دروغ واخله نن سبا دغه روزګار ده ژوند د چا سره تیریږي ژوند د چا سره تیریږي ژوند د چا سره تیریږي ژوند د چا سره پکار ده ژوند د چا سره پکار ده دا شعر بیا ووایه ژوند د چا سره تیریږي ژوند د چا سره پکار ده ښکلې ښکلې وي زړګیه ښکلې ښکلې وي زړګیه که د کلي که د ښار ده که د کلي که د ښار ده ښکلې ښکلې وي زړګیه ډېره مننه که د کلي که د ښار ستا چې ماته انتظار ده ستا چې ماته انتظار ده زما تا ته انتظار ده مهرباني انتخاب د احمدیار یم انتخاب د احمدیار انتخاب د احمدیار یم انتخاب مې احمدیار ده انتخاب د احمدیار واه 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 ډېر بل خو څه نشته زه بس نن بیا په دې یو غزل معاف کړو ډېره مننه احمدیار صاحب ډېره یو جهان مننه چې موږ سره ګډون وکړو په دې محفل کې او کلام دې را پیرزو کړو د دې نه بعد زه ډېر عزتمن محترم وزیر بادشاه جانان صاحب ته بلنه ورکوم چې هغه په موږ باندې خپل کلام را پیرزو نوې څه په سره نشته یو نازم په ډېرو ملګرو باندې اورېدلی د وینو ډنډ کې پروت دی لپې وهي د وینو ډنډ کې پروت دی لڅې وهي په وینو سرو شونډو زدرګي کې وایي د وینو ډنډ کې پروت دی لڅې وهي په وینو سرو شونډو زدرګو کې وایي مورې راټول مې کا په غېږ مې کلک یوه بوسه مې له تندي نه واخله مورې راټول مې که په غېږ مې کلک یوه بوسه مې له تندي نه واخله چې په آرام مې روح له تنه لاړ شي سحر دې ښکل کړمه په دواړه مخه بیا د قلم تخته په لاس کې راکړه تر دروازې دې بدرګه کړمه زه تر دروازې دې بدرګه کړم مورې اوس مې پوښتنه قدرې هم نه کوې چې لت په لت خاورو کې پروت په ځمکه مورې رامنډه که اوچت مې کلک ما د سینې پورې ښه ټینګ ونیسه تا ته یو څو خبرې غوږ کې کوم سوری سوری یم په ګلو مورکې مورې بابا ته مې حال ونه وایې د خوراکې نه مې کړه لاس چپېره زه په خندا د مرګي غېږ له ورځم زما په سترګو کې د لاس مرجانې دغه قلم تختې در واخله زما کشري رور ته مې تحفه کې ورکه رڼا د علم درنه تته نه شي ته پښتانه د پښتانه په کور کې ما هم شودې د پښتنې سکلي دي چې حوصله د مورې تته نه شي دا څو خبرې مې چې هېرې نه کړې د آخري سوال مې پوره که مورې نوره مې سا مورې را لنډه شوله پروت اندې درنه رخصت غواړم تنکې ځواني د مرګ په خوب وده شوه تنکې ځواني د مرګ په خوب مسخره وتله چې زما د کلي په کوڅو کې شور بشور نشته زما د کلي په کوڅو کې شور بشور نشته ټول تنارونه انغري وران شوي اور نشته زما د کلي په کوڅو کې شور بشور نشته ټول تنارونه انغري وران شوي اور نشته چې اډانه د پښتنو خم شوي ملا ته ورکړم چې اډانه د پښتنو خم شوي ملا ته ورکړم نشته ملګرو زما مټو کې نور زور چې اډانه د پښتنو خم شوي ملا ته ورکړم نشته ملګرو زما مټو کې نور زور نشته او چرته چې سا د اطمینان واخلي او ډډه شي لږ چرته چې سا د اطمینان واخلي او ډډه شي لږ په داسې کلو کې د یو پښتون هم کور نشته چرته چې سا د اطمینان واخلي او ډډه شي لږ په داسې کلو کې د یو پښتون هم کور نشته او چې مې اوچت کې لاس او پاسې
په اوږه کېږدوي چې مې اوچت کې لاس او پاسې په اوږه کېږدوي تنې تنها پاتې شم چرته زما ورور نشته او چې د بارودو د لوګي نه پکې ساه واخلم چې د بارودو د لوګي نه پکې ساه واخلم ښکته او پورته لر او بر داسې یو لور نشته او سر په زنګون چې سترګې پټې کړم او فکر کوم سر په زنګون چې سترګې پټې کړم او فکر کوم زما په دې جهان کې چرته یو غمخور نشته او د جهل اور د پښتنو ځمکه سوځېږي پکې د جهل اور د پښتنو ځمکه سوځېږي پکې ښکاري جانانه په نصیب د کفن ګور نشته د جانان صاحب ډېره مننه چې په موږ باندې خپل کلام را پرځو کړو د جانان صاحب د شعر په وسعت ماته هم خپله یو قطعه د پښتنو باره کې رایاده شوه چې وایي دا ستا د څنګه کچه فصل د نفاق په لاره لو شو څنګه کچه فصل د نفاق په لاره لو شو خړ دی او که برک دی خو پښتون ملنګ ته یو شو او دا لکه چې هغه پخواني زخمونه شماري ځکه دا لکه چې هغه پخواني زخمونه شماري ځکه دشمنان مې د داستار او د پلو شو په دې قطعه باندې زه ډېر محترم او ډېره موده پس راغلی د دې محفل صدارت هم کوي نو هغه ته یې خواست دی چې زمونږ د هغه نازولي ملګري والد صاحب وفات شوی د هغه دوام په خپله خطبه کې شامله کړي او د دې محفل اختتام په خپله صدارتي خطبه باندې وکړي د جمعه دوست ننګیري صاحب والد صاحب وفات شوی د هغه تعزیت به مې انشاءالله چې موږ د مولانا صاحب ته سپارلی دی مولانا صاحب به چې کومه دغه وکړي دوست غزل وایه نه زه یو شعر نیم هم ووایه خیر دی بسم الله الرحمن الرحیم صلی الله ټیک دی د ملګرو ډېره مننه ډېره شکریا او جهان جهانان مننه کوم د ټولو ملګرو ته دومره ښایسته محفل ښکلی راوبخله او شعر او شریف ټول ملګرو ته پاته یم زموږ ډېر زیات په خوښ اوسو تاسو نه قطعی تعلق شوم خو بیا هم تاسو دا مینه او محبت هغې راکینج کړل روی وستل خپل دوه شعرونه به ته زړې زمانې والا وایم ډېر مې مه چېړې نری زړه ای غمونو مسافر یم ډېر مې مه چېړې نری زړه ای غمونو مسافر یم هسې نه د ټکه وچو له وختونو مسافر یم ډېر مې مه چېړې نری زړه ای غمونو مسافر یم هسې نه د ټکه وچو له وختونو مسافر یم او ستړي شپې ورځې تېرېږي لږ مې پرېږدی چې دمه شم ستړي شپې ورځې تېرېږي لږ مې پرېږدی چې دمه شم د بېلتون په الماسو غوڅو پر هرونو مسافر یم مننه کوم تاسو بیا زه ډېره څه دومره ښایسته محفل ښکلا مې راوبخښله او د ملګري څه نام باندې شنواز جمعه دوست صاحب د والد صاحب لپاره محترم وفات شو چې هغه په حق کې به دعا وکړو ټول ملګري یا الله ته جنتونه نصیب ورساو ته إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين پروردگار تعالی جس بخنا إله العالمين أنا قادكم من إذا كان مكافأة وفي كذلك آمين پروردگار المقدس وليس بخنا وتعالى سبحانه وتعالى خلقات سبحانه جميل نصيب او بیا په دعا کې رحمت الله درد صاحب او نزار صاحب د اماراتو د پښتو ادبي ټولنې یو غړی چې په د روډ په حادثه کې وفات شوی هغو ته بیا دعا وکړي چې پروردګار دې هغو ته هم بښنه وکړي او د هغو د پسماندګانو سره پاک پښتو ادبي ټولنه په دې لوی غم کې د درې وړو پسماندګانو سره شریک دي او دا غم سره موږ اوږه په اوږه باندې وړلو ته تیار یو الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر الله اکبر ولله الحمد دا غونډه ان شاء الله په دې ځبانه ختمه شوله او د ټولو ملګرو یو شانته مننه چې د زړه ټول شوي دي او د محفل ښایسته کو زه د فیسبوک نړۍ ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم که موږ نه څه خامې شوي نو ټول ملګري به موږ معاف کړي السلام علیکم اختر د ټولو مبارک شه